د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کوي د بلوڅ مشران په افغانستان کې حضور لري. وحید الله بشر دوست یم له یاران تلویزیون څخه ستاسو پام راړوم یوه مهم خبر ته. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوڅ وسلوالو د خونړیو بریدونو له ترسره کېدو وروسته د دغه هیواد د دفاع وزیر د تور ګوته د افغانستان پر لور نیولې ده. خواجه آصف د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې په بلوچستان کې د فعالو بلوڅ وسلوالو ډلو مشران په افغانستان کې میشت دي. پاکستان تر دې وړاندې هم افغان طالبان تورن کړي وو چې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP مشرتابه ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده. د پاکستان د دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ د سلواغې د 14 دغه هیواد پارلمان ته ولاړ او د بلوچستان د امنیتي وضعیت په اړه استازو ته معلومات ورکړه. نوموړي وویل حکومت به هیچاته اجازه ورنکړي چې تاوتریخوالی د ازادۍ غوښتنې تر نامه لاندې یا د هغې په چوکاټ کې توجیه کړي. خواجه آصف زیاته کړه هغه وسلوال عناصر چې په بلوچستان کې فعالیت کوي له بهرني ملاتړ څخه برخمن دي او ادعا یې وکړه چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د دې ایالت د ناامنۍ په پراخېدو کې رول لري. د هغه په وینا د دغو ډلو له مشرتابه څخه په عملي ډول افغانستان څخه ملاتړ کیږي. طالبانو بیا په افغانستان کې د پاکستاني وسلوالو په ګډون د بهرنیو وسلوالو د حضور ادعاوې رد کړي خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپورونه ښیي چې طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستاني د TTP د بریدونو مخه نه نیسي.